دویم دا چې خزو ته په عام انتخاباتو کې د ادریدو اجازت په اسلام کې کم ځای دی. خزه به الیکشن کې ادریدې شي، دا په اسلام کې چرته دي. تا خزو ته اجازت ورکړي. بیا شورا دی جوړه کړې و او د قران نامه دی پیښه و امرهم شورا بینهم. داغه پارلیمنټو چې ابوبکر صدیق او جناب محمد رسول الله جوړ کړي و امرهم شورا بینهم. دا د رسول الله پارلیمنټو. په دې پارلیمنٹ کې صحابه او صرف بی بی عائشہ غوندې فقیها د امتم پکې شریکه نه و، ځکه خزه به د سړو مشورو کې کینی نه، او نه خزه ته حق شته چې را پاسي او سړی له مشوره ورکړي. تا په شورا کې خزه اغستې وي، او فلحال دي چې کوم وزارتونه جوړ کړیو په هغه وزارتونو کې د خزه مغستې وي، او هغه خزه دي اغستې وي چې راشه کوي ګوره. دا په اسلام کې چا اجازت درکړې وتا تا. اوس ټول ملک په خبر ګړون او پټه په ناشتي مليان چې کوم ور سره په اسمبلی او په سېنات کې ناشتي، هغه ته وایا چې دته وایي تاسو چې قوم ته ودرېږئ او خلق ته ودرېږئ او طالب ته سبق وایي، نو د امام مالک تاریخ چې ورته بیانې نو ورته دا وایي چې د امام مالک اختلاف راغلی او د بادشاہ سره په قرآن قدیم او حادث باندې. نو بادشاہ امام مالک رونی وو، لاسونه ورته رستو وتړل او په دې مټو باندې پکوړو والو، دا سه والو چې داغه د مټي ماته شوي چې بیا به موس کولو نو لاسونه به داسې نشو تړلې زوړن به. نن داغه امام مالک سنت تاسو ولې نه ادا کوي چې په دې سېنات او په دې اسمبلی کې را پاسې ورته کنه یو حق خبره خو ورته. نو زما عزیزانو چې زی دے تبرازے چې یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. درویشان ټول دوا کولو والا دی، خدایا د ضیاء الحق تخت و بخت برقرار لگ، اللہ کامیاب کرے. او مونگا صحبہ لوٹو دمولو والائی مونگ ټول تباش. نن ستا د کابل امیر امان الله باندې د کفر فتوا چې لګولې و، یو جنای لګلې و بار ملک ته سبق ویلو د پاره، نو علما پر پاسې دا په میدان کې په د کفر فتوا لګولا، دا سه ورکړو چې لاشم بیا پته نه لګي خلق څه شو. په یو جنای بار لګلو باندې خو په امیر امان الله د کفر فتوا لګولې و. نن جنکو کرکٹ او اکی ټیم جوړ کړی دی پاکستان حکومت، او بار ملکونو ته د جنکو ټیم زی او د بار لوندانو سره اکیان او کرکټ کوي، په دوی د چام د کفر فتوا ونه. پس مونږ بسو یو بجلیګر مولا ګډیر ګوښتو چغه وای نو په دې څه. نو د دې وجنه عزیزانو مونږ تبایو، زمونږ بیړه غرق کړه. که عوام دی هغه غرق دي. د الیکشن आवाज شوه نو چې د عوام ټول تخنیده پلانې بودريږي، پلانې باري او ځان له مور میړه خوښ کړي کې نه چرته پارام کې نه سرونم د چرګانو چټوش کې نه غلي روټای غټای د بچو تربیت کوي چرته دا تیر شو منبرانو درته څوکړه خدای دوی تباہ او برباد. د دې علاقې منبر چې او د دې علاقې د قومي اسمبلی منبر یونس الای سیټي د جمعات تراغله ویلې پاس په دې جمعات درته دغه جوړوم بل چت جوړوم چې دا خلک د انور نه بچ مالدا هډر خکار ترننه پورې می مخ مبارک بیاونه لیدو، وزیرم شو پکې لاړو خر سیلابم یاوړو اب په دې علاقه بیاو سودريږي الیکشن. بل یو منبر او صاحب ما تل چرته غریبان نشته او 2 سایکلې چې ورک دلته می 2 غریبان ورته پتا ما کماله لکه سایکلونه راځي، هغوی بڑا کې دا خیال کړی چې ادو خوړه جوړ. نو دا شرمخان او مرګندانو تجربه خم شوی دي کنه، نو نور له څه تخنیک او زمینبر شم زبڅو سیوا د دینه چې خپل کور بډکم. خدای راستی کرانه او به مسکل، خدای چې څنګه درکړي بنده نشي درکول. دانن قوم د قوم تباہ ولې دي، دوی د خدای اسره پرې خېدا او د بنده اسره اختیار کړي.
دا ایمان نه دی چې هو الرزاق ذو القوة المتین چې دی دا د خدای ذات دی. دا ایمان نه دا ایمان دی. کدا منبر شو ګوره کوم خشو، کدا منبر شو ګوره کوم خشو، کدا منبر شو ګوره ا منبرم شي شمرم شي یزیدم شي غرقم شي تبام شي مونږ په کې خنو شو. د پاکستان علاج الیکشن نه دی، د پاکستان علاج انقلاب دی چې داسې انقلاب راشي دی یو خو مسلمان په لاس باندې نظامن شي. بیا شاو غدا په یو اخر بروټای خوري او په یو رنگ برواني او په یو رنگ به اوسېږي، یو رنگ به خوراکي. چې کوم بنیاد ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په خپل جگرگوشه اسماعیل باندې خه. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې د 12 کال عمر او 12 کال عمر چې دی هغه تاسو ته پته ده چې والدینو ته څومره د قرب باعث. دا ډیر عظیم امتحان، دغه امتحان چې الله کوم په ابراهیم علیہ السلام کړی دی نو دا دومره عظیم امتحان په 1,00,000 پیغمبرانو کې په اچام نه دی. او بیا الله فرمایي چې دغه امتحان چې ما په دو وکړو نو دې پکې کامیاب شو. دلته یو نقطه لیکي علما چې امتحان په سړی باندې څوک چې کوي نو داغه معنا دای چې سړی ته داغه بل قابلیت معلوم نہیں نو امتحان پیو کی او پاغه امتحان کې قابلیت معلوم کی. لکالکان چې امتحان ورکي په سکولونو کې څوک چې ممتحن وي ناغه ته خدا پته نه چې د الکانو کې قابل څوک دی، او چې سولی کې نو هغه امتحان غستون کی ته پته ولګي چې دا قابل دی او دا قابل دی. الله پاک ته په علم ازل سره معلومه وا چې ابراهيم عليه السلام په دې امتحان کې کامیابیږي نو بیا په ول امتحان کولو. خبره پوهیږي امتحان خو پاغه چا کوا چې تا ته معلوم نه نو خدای ته خدا معلومو چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي نو بیا په امتحان ولې کولو. د دې دا معنا چې یو امتحان چې پچا کیږي داغه معنا دای چې چا باندې امتحان کې داغه قابلیت درته معلوم نه نو خدای پاک ته خود ابراهيم قابلیت معلومو نو بیا په امتحان کولو غرض بیا په د امتحان کولو غرض داو چې د ابراهيم قابلیت خدای پاک ټولي دنیا ته خودل غرض. د دې دا معنا نه ده چې خدای ته پته نه و چې ابراهيم به کامیابیږي او کنه به کامیابی. د دې دا معنا ده چې خدای ته پته و چې زد تصویم هغه بدای کوي لیکن وی کړو په دا امتحان ولې دې د پاره چې دنیا ته پته ولګي چې دغه خدای درازي کولو د پاره داسې مقربین تیر شوی دي چې په خپل زوی علالولو هم صرفانه ده کړی. اوس خو مونږه په ګډي یا چيلي هم وړوکه لټاو هلکه وړوکه ولې علي وای وړوکه ځکه عالم چې د دې غوخه لګه خي نو ته ځان نه علي کچا غوخه خړلو لزان لا علي ها غټ ولې نه علي چې ډېرو خلقو ته د دې غوخه ورس. تاسو عام طور باندې دا معتبران چوغوري داسي پیشوګي والی دا درې ورځې بیا لالای یو ورځ یو ځان لال کی بل ورځ بل لال کی بل ورځ یره جید دې ماشومان دې وړو کې قرباني خې زاده ګډه. خدای پاک ان الله لا ينظر الى صوركم خدای استاسو دې مخونو ته نه ګوري ولا الى اعمالكم او نه خدای استاسو عملونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستا زړه ته ګوري چې ستا پړه کې زما متعلق خبره دړدا پړه کې دی ګوري چې تا مالا په دې لوی اختر کې څومره پیسې قربان کړي. لوی زرګونو مروپو مالک سړی بیا په غوا کې سولس غوا کې خودي هغه سړی نیسی چې وګي نهري خواري لکپتی او زرپتی غوا کې سنیول د دې څه معنا ده چې اسیغه خانه پوری کول هو کس په یو غوا کې شریک شي په دې وو کسو یو غوا کې شریک پوي کدی وو کسانو کې دی یو سړی پیسې حرام وي نو د دې شپږو نورم قرباني نه ده شوی دا شپږ نورم غرق شو. یو سړی دی چې هغه
غریب دی او ګډوره واغست قرض پیسې اغستی دی ګډوره واغست ان سبا اختر دی او ګډوره ورکش یا ورکشو یا مرش دا غریب به اوس دا اختر په ورځ بل ګډوره علی او لالی به مالدار سره ګډوره اغسته دی ورکش نو دیبا دویم ګډوره علی چې دویم ګډوره واغستو د اختر په ورځ او رقم پیدا شو نو دا مالدار بدا یو علالی او یو بخرس کی او کده غریب هغه رقم را پیدا شو بلې ماغسته نو دی به دواړه علالی داغه وجه دا چې په مالدار یو قربانی واجب ده یو قربانی بکای او په غریب واجب نه و د پزان نظر کړه وای غستا چې نظر کړه وای غستا ورکه شو او د بل واغستنو دا بلم په نظر شو نو نظر دې خرصول نشي لہذا دې بدواړه علاله نو عرض می داو چې دغه ورځ د هر سړي د ایمان د امتحان ورځ وي چې په دغه ورځ ته خدای له څور کې خدای له څور کې قیامت پر ورځ بدام مطالبه وشي چې تا خسړې منځونه د کول حج دیم کړو بزرګ وې دا اختر ورځ و الله به وي زمالک غوخه تړ کېده نو یو تیکه دې مال را نکړه فریزر دې اغسته نو فریزر دې ته ډک کړو بیا دې 2 میاشتې هغه غوخه خوړې مال دې یو تیکه مرا نکړه یا الله ته غوخه خوري دا معنا چې زما خوار او غریب بندگان تا سره خوا کې اوسېده نه خپل قرباني کړي و او نه چا ول ور کړي و او تا 2 میاشتې د قربانای غوخه خوړې او خوار غریب لدی چرته یو پوتی کم ورنک خدای وای دا دله دې چې ورنکړه دا لکه چې مال دې را نکړه نو په خپل ذات مې دې قسمی کبران اخلاص خلاصيږي بچر خپل ورځ مې خار کې ولیدو یو واقف سړی یو دومره چيله روان کړ نو ما هلګه دا څه کوي یاره دا مې واغستو د غوخه لګیا خي نو ماوی چې پدې مې پوي کا چې پدې باندې خزا سوريږي جنت ته بزي کتب په سوريږي حدیث کې خوراغلی دي کنه چې سمنو زحایاکم فانها علی الصراط متاعاکم د قربانه ساروی خساربو غټ غټ علالوي زکه فانها علی الصراط متاعاکم دا بد پولیس صراط د پاس استاسو سورلای نو مالستا خو خزم سلور نیم منه د کور دیوران شابه په سوريږي که په تسوري غوخه وی لګیا خي راځي وما په دې ټولو خبرو خدای پويږي قران کې راغلي دي چې بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القى معاذيرا هر سړی په دې خپل ځان عالم وي دا ځان به ورته معلوم وي علی نفسه بصیرة ولو القى معاذيرا اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش خدای ته ډېر عذرونه پیش کی خدای به وي تا ته د خپل ځان په خپل معلوم دی ته په دې ځان پوي عزیزانو کور کې خزه ده لور ده زوی ده کلور سره دا جنکای مینکای پیسې 2,000 روپے غي سره می 2,000 روپے زامنو سره می 2,500 روپے چې په کور کې چا سره یې په ټولو قرباني واجب ده اوس په ټول کور باندې دی یو ګډوره پیشوګه غوندې واغستو وای ځا الله دې د ټولو طرف نه قبول په دې خدای پويږي خدای ته پته ده دا قربانه دا بستا په دې مخ درويشته شي د قیامت په ورځ چې دا غستا قرباني و زه رکشه والو په سره ګرځوا بیا په دغه ورځ د قربانه دا پوستکه نه ده په دې پوستکه چې د خلکو د ځان نه ده شیخ فولاد بابا زامن جوړ کړ جی دا پوستکه یا هو پوستکه قصاب لور کوي په دالالولو په ایوس کې قصاب لدی ک پوستکه دالالولو په ایوس کې ورک مرتکب د حرام او د نارواو شو پوستکه به قصاب لنه ورک پوستکه به خوار غریب لور کې عام طور امامان د جمعتونو چې کوم خوار دي یو خود ضیاءالک سوري چې کوم مليان والی دي اسنه چې غیله ورکه د کوم مليانو په خېټه چې ضیاءالک لاس والے ده غیله د قربانه سرمنه ورنه کم چې دا خوار پاتې دي او سپیرس پیر په دې کلو کې د کېړو پوندې ني او پنځې وی تغه لای بیا ورکه
ځکه چې استاد ټول کال د امامته دغه ته سترګې وي د غریب یا سرسایې ته یا دغه په دغه ورځ دې مولا له ځنور کوم پوستکه ولې دې مولا څه چل کړي در سره دې مولا له ځنور دا در سره څه چل کړي جمعه ته تلې ونو دا سلوټي درته نه راغسته تاسو خو چې جمعه تلار شي نو مولا نه دا تم کوي چې گزارا تر ډکه کی دا 10 لوټي لاندې وبرا واچي ها مولا نه دا تم کوي جمعه تراشه دا د سونو زګندې هو چړیا مولا راشه دا وګوره چا غول کړی دي هم تا کړی دي کړه تا غوندې څوک میلو راغی دلته غولو کنه غول تا وکړه دا د سونو په ځای کې وینځي به چړې مولا ځکه چې دومره وظیفه ورکوي دا ټول سيزونه به توق لعنت وی او د قیامت پورز به زمون په مړای کې پراتی دا به زمون په مخ راويشته چې دا والای زستا پړ پویو مچ د دې شي په ورکړي کې ستاړت څو غرض دې څو نو خدای په دې خبرو پوي عزیزانو خدای سره دوکي او ټګای مکوای کلاو زړه باندې کلاو زړه خدای لور کوي قران کې د خدای وعده ده چې ان ما عندکم ينفد وما عند الله باق کم چې تا سره ده دا به فنا شي هلاک بشي در نه پاتې بشي او کم شی دی چې خدای سره کې خو اب محفوظ پروت امانت به پروت او چې تورشه غ امانت به در تر واغستې دا سيزونه خدای لور کول د خدای بندله ورکول خدای لور کول نو کلاو زړه باندې قربانای او کوي کلاو زړه باندې د کور شپګه تکسې می خوالی غواوالی د کور ټول پکې شریک شي دا ټیک کار زرګونو روپو مالک یو په کلی کې صاحب هوا تک سره ټول شو یو غوام واغستا قربانیه لګوي سمې نیولې دا کار مې چې ځان لا کولې شي وي سینې سه دا بدیم په دې مخ درويشته د دې وجنا د ټولو سيزونو ته سوچ کوی خدای په نسبت جواب دے ظاهری خو به خلق زبم دو کشم ملائمه چالکه بس قربانی وکړنو لیکن خدای په پوي د زیاولک غو ایمان م پیدا کوي ابل اورز اعلان وکړو چې 16 نومبر باندې با الیکشن کوم خلق خوشحال پرونه اعلان وکړو چې واوري الیکشن بکوم غیر پارٹی بیسس باندې جماعتی بنیاد باندې بیان کوم اوس وجه څه وي غیر پارٹی بیسس تاسو زما دې مخه ته چناسي کنه نو بالکل چرتم ټریننګ ته ولېګما پدې نه پويږي ماما والله کبي پدې مې پوي کوي چې د یو ټکي وکړو چې پارٹی بیسس باندې الیکشن کول دا د اسلام منافي دی اسلام کې جماعتی بنیاد باندې الیکشن چې ده دانشتا نو غیر جماعتی بنیاد باندې الیکشن په اسلام کې شتا دا وخایا یا چې کوم مولا درته ویلی هغه مولا را میدان تکا چې جماعتی بنیاد باندې الیکشن په اسلام کې نشتا نو غیر جماعتی بنیاد باندې الیکشن په اسلام کې چرته د دې جواب وکا اوس اخبار والا ورته ناستو هم د خدای للوانو پکارو چې دا سوال په کړه چې جماعتی بنیاد باندې په اسلام کې نشتا نو غیر جماعتی بنیاد باندې الیکشن په اسلام کې چرته ده شاو غدا دانا چې ته د ملت پاس روپ بدله او مال د پاتم اورزم ته جامو بدلولو اتفاق نه کی شاو غدا ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ یو صف پیغمبری مشن داد مونږ په دې ملک داسې خلق مشته زما غریبان ورونو اغوسته خدای دې کور روان کا مونږ یو کمیس کې ځان نه شوټینګول مال چې دا واسکټه ولې اغوسته ول دا پرسنالټي بیا نه جوړیږي چې لک تو شمه خی کټه کټه پکې کې دا زمونږ ملک دومره شرمېدل ملک په مقدس مکه نه لکه زمونږ چې پارام کې نه روزگار کوي اگر چې پاکستان کې روزگار تم سوک نه پری کچابړې او لګې هم سوک نه پری کچرتا گاډې او لګې هم دې سوک نه پری ا روزگار تدیم نه پری هغه چل دی وای ظالم هم وਹੀ هم جړه ته نه پری داغه ظالم نظام دې په دې ملک
چې و دې موهي او بیا درته وایي چې جاړه امه دا ظالم نظام ستا په ملک کې ستا د عمل د وجې دی. خپلو اعمالو ته وګورئ چې زمونږ اعمال څنګه چې څنګه یو داسې عذاب را باندې مسلط دی. نو دې وجې نه تپوسونه مه کوئ، ګریوان کې وګور. اوس سهار راغلی یم، سهار راسې مې غوږونه خلق وخوړه، ټلیفون اختر کله دی، اختر کله دی، اختر کله دی، مال سبا دی. دی کوئ ستاسو خو کال 12 میاشتې اختر یا کوم آرامتوب دی چې دې ملک کې خلکو پخوا به اختر کې چېرته پیکوړو له خلک خوشحالېده. زمونږ په وړوکوالي کې دا پیکوړې چې دي د اختر په ورځ به مونږ خوړې، نور ټول کال به پیکوړې نه وي، مونږ د اپریدو به ورته ګلګلې ویلې. اوس خو کال 12 میاشتې پیکوړې خورئ، خوار شي نو نور څه شی دی چې ورته خوشحالي. که بایسکوپي کال 12 میاشتې شته، که جواری کال 12 میاشتې شته، که پیکوړې وي کال 12 میاشتې شته، که هوټلې وي کال 12 میاشتې شته، که نوې جامې کال 12 میاشتې شته. نو هغه اختر کې خوشحالي څه شی دی چې ته ورته خوشحالي؟ ما سبا اختر دی زی ګډېږئ. د ضیاء الحق صاحب حکومت کې اسم د ګډېدا مرکز ډېرې پرانیستې شي. هغه ورځ مې جلسه کې وی مال دې شرمېدلي او بې حیا حکومت ته وګوره چې دا بې حیاو یو د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی، دا بې غیرته به د نور قوم څه علاج. د رشکې دا سلنسرې ګوري تاسو یو ټرار یې جوړ کړی، لکه دا ولې بیړه دی غرکش. هغې نه جالی ویستي چې لږه تیزه منډه وي، که د خلکو غوږونه شلیږي خیر دی، خو چې د ده رشکه تیزه منډه. په دې لارو کې وګورئ های پرشر هارنې لګېدلي، داسې برابر وي چې ته به پردې مې د غوږونو وشلي. د خلکو د بیړه تباه شي، خو دله د سورلی په چونګي کې میلاو شي. یو د خنزیر زوی خو نه دی، که یو د خنزیر بچی وی خو سړي به رانیولی وی او قیمه کړی به وی او غوښې به سپو ته اچولی. خدې د ډم زامنو له بل روزګار نه ورځي، خو چې ګورې میوزک سنټر به کولو، د ډمتوب اډه به کولو. اوس چې ګورې د سنډا بچو له بل څه روزګار نه ورځي، ویډیو گیم به کولو. دا رزیلان دا د دوی فرض ده ته ماله زور راکه لاس کې چې زه اډر وکم یو ځل چې دا شی به نه وي. ته وګوره چې په الارم څوک تیر شي. اوس خو د جواری پړو لګوه، تنخوا ورکوه، مزې کوه. ریکارډ چینجر یې ولګوه، تنخوا ورکوه، مزې کوه. د شپې غلا کوه، زما حصه پکې کوه، مزې کوه. دا خو څه ملک نه دی، نه دا څه وطن دی، نه پکې قانون شته. قانون یې وګوره، د جنډه بازاري جړای کوانې په کچارو کې کېنولې دي، سړی به ونیسي، اتکړی به ورچولي او وړاندې وروسته به پولیس روان. خطره ده، خو چې هلته ورشي وکیل وایي جي د کونه دې طرف ته وه، دا مجرم نه دی غریب. وایي ښه چې کونه یې دې خوا وه نو بیا دا بیلبل دفعه ده، قابل ضمانت ته ځئ. ما په ضمانت 2 نفري ضمانت باندې پرېږ. پولیس والا غریبان هم خړې سترګې راوځي چې مونږ بېګاره سي منډې ورپسې ووالې، هغه بیلبل شو. دا ستا ملک دی او دا ستاسو قانون. نو خدای دې په غبر ګوړانده کي د حکومت نظام خلق اول، ورپسې مونږ دویم نمبر، ځکه چې دا ذلیلان کینولي مونږ. نو چې نالټ ټکې واورئ اول په ځان وایي هر څه مونږ کړي، ټولې لارې ورته مونږ اوارو. نو زمونږ حال به الخ کیږي چې اول مونږ خپل حال په خپله ښه. دا بیګا د جمعې شپه وه، ستا په دې پاکستان کې د جمعې شپه لویه د لعنت شپه، ګډا، شرابونه، ډمتوبونه، کنجرتوبونه ټول د جمعې په شپه کې. نو عزیزانو ځان ته وګورئ چې دا مونږ څه کوو. که مونږ ټیک یو خو نظام به م را باندې ټیک راشي. مونږ ټیک نه یو، دغه د ضیاء الحق د بازګل کوتک دی صاحب روزانه به دا مرمیګ وی او نوی نوی اور به در باندې بلی نوی. خو زمونږ څه کار دی چې خفه کېږو وروره؟ هله نان پارټي بیسس باندې الیکشن اعلان وشو، مال ښه وشو که نه؟ وګورئ دي وایي دا زیاتی، مال ډېر ښه وشو. ولې زیاتی وشو؟ تا پرون چې په کمیټه کې تلک جانې له ووټ ورکولو نو دا زیاتی نه و. تلک جانه څوک ده؟ مور دی ده که خور دی ده که ترور دی ده؟ تا چې ووټ ورکولو زیاتی نه و، او هغه که نان پارټي بیسس باندې اعلان وکړه زیاتی دی. اول ځان ته وګور چې زه وإذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص. چې د کور مالک دوپړی غږی
نو که زوی ګډ شو زوی ګناهګار دی چې پلار یې دوپړی ماري نو زوی په ګډېدو مه ګناهګاره وه مه ملامت کوه نو مونږ دوپړی ماري یو که بل غریب ورتاسې پیرو والو مونږ هغه کافر کوو مونږ دې ځان ته خو دې مه ګورو نو دې وجې نه الله دې رحم وکړي اختر د پیر په ورځ به د جمعې د شپې ایس ګواه نشته هیڅ چا سره په ټول پاکستان کې د خالی د شپې ګواهان شته د خالی په شپه میاشت لیدلی شوی نو خالی اته اتوار 9 پیر 10 پیر د ورځې اختر راځي بل سعودي عرب کې اختر د اتوار د ورځ دی او عرفه چې دا هغه د هفتې په ورځ دی حاجی اکبر کسی میسی چې تاسو کولې هغه دلته نه یو حاجي روانو نو هغه د کپڑے کار کوي نو داغه کار دادې چې په پاکستاني کپڑا باندې جاپاني سټمپ وای او پاغه نرخ بیا خرڅي مال وی یاره جی حج تروانه مو ان شاء الله چې دازل حاجی اکبر دی مال د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا ولی خرب حاجی نشي په طواف خرچ د کعبه نه تاو کې نو هغه ماجی کی تا ټول عمر قوم له دوکا ور کړی دا په پاکستاني کپڑا دی جاپاني سټمپ والے دی نو کته حاجی اکبرو کې نو پتا څه حاجی اکبر کسی نشتا حاجی اکبر په اسلام کې شتا نه دا د خلکو جوګت ته چې د ځانه جوړ کړي دي تاسو خیال راغی هله حاجی اکبر دی نو د هفته حج دی سعودي کې او د اتوار اختر دی او زمونږ او داغي منس کې 2 غنټې فرق دی نو یو ورځ فرق عام طور باندې زمونږ نو د اتوار داغي اختر دی او د پیر به ان شاء الله زمونږ اختری واخر دعوانا سردار کونین فرمای چې دی به دا غونې ناغه